چې د یو ښځې په خېټه کې بچی دی او دا خبر و جدید سینس هم ثابته کړې ده او منلې ده چې د ښځې بد اخلاقي یا د خاوند بد اخلاقي په هغه ماشوم باندې چې لا دنیا ته هم نه دی راغلی او د مور په خېټه کې دی هم بد اثر کوي. دا ماشوم بیا کمزوري پیدا کېږي، دا ماشوم دماغي لحاظ سره ضعیف پیدا کېږي، بعض اوقاتو کې د دغه بد اخلاقو د وجې نه هغه معذوره پیدا کېږي. دا بچي شل خاوند هم پکار دي چې د خپلې ښځې خیال وساتي. دا ښځه دا هم د چا لور ده، دا هم د چا خور ده، ستا کور ته چې راغلې ده دا ګوره د سیاستانه نه ده راغلې، دې دپاره هم تا ډېرې رشتې لېږلې وي او ډېر په خوشحالۍ دې کړې وه، لهذا ډېر قدر وکړه. یقین وکړه ستا ښځه په دې کې ډېر ښه صفتونه هم دي. دا ستا د کور دپاره یو محافظه ده، که چېرته دا نه وې تا به د کور دپاره څوکیدار ساتلی. دا ستا د بچو دپاره یوه ښه خدمتګاره ده، که دا نه وې تا به د بچو دپاره یو خادمه ساتلی. دا ستا د بچو دپاره یو نرسه هم ده، په وخت مطابق چې کله بیمار شي هغې ته دوایي ورکوي، د شپې راپورته کېږي د هغې د دوایي او هغه پوهېږي چې دا شی دې دپاره ضروري دی هغه ورکوي، خوراک او دوایي ورکوي. دغه شان دا ښځه ستا د بچو جامې او ستا جامې وینځي، که دا نو تا به چې د بازار ته وړلی او په بازار کې به یې دا وینځلي او بیا به دې استري کولې، څومره تکلیفونه به وتا ته. دا ټول مخې ته په نظر باندې کېده په دې سخته ګرمۍ کې، دا په دې کچن کې او په اشپزخانه کې تا ته خوراک پخوي، تا ته روټۍ پخوي، په دې سخته ګرمۍ کې تا دپاره جامې وینځي، ده ستا د بچو خدمت کوي. په دې یخه شپه کې ستا بچي په دې باندې تشې متیازې کوي، هغه پاڅېږي بیا هغه وینځي او هغه صفا کوي. دواړو خپل حق دی او دواړه په ژوند کې مهم دي. او که نه ته سختي کې یا بد اخلاقي کې نو ښځه به طلاقه شي، بیا به ته په علاقې کې په طلاقي مشهور شي، پښتانه به بیا ښځه نه ده. لباس دی، ستا حیا ده، ستا عزت دی، ستا ایمان پې پوره کېږي، ستا بدن پې په دې باندې پکېږي. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. لہذا کمپرومایز کول پکار دی. بعضې اوقاتو کې ښځې ته برداشت، بعضې وخت کې خاوند ته برداشت. نبی پاک علیه السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، بهتر په تاسو کې هغه دی چې خپل اهل او عیال دپاره ښه وي. خوږې خبرې نرمې خبرې کول پکار دي. یو عالم باره کې راځي یو ځل ما وي دا حدیث بیان کړه چې خپلې بیبي ته په خوله کې روټۍ ورکول هم صدقه ده او په دې سره مینه محبت قایمیږي. و یو ډېر غټ سړی هلته ناست او د هغه د کور د خوا ډېر پریشانه و، هر وخت کې به خپل کور کې جګړې وي. وی سوچ یې وکړه چې د استاد خو دا حدیث بیان کړه او د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم دا خبره ماته وکړه، راځه په دې باندې زه عمل کوم چې روټۍ ته کېناستله او یو نوړۍ راواخیستله او خپلې بیبي ته یې خولې ته ونیوله. دا ګوره څه دوستوب نه دی، نه څه بې غیرتوب دی، دا ژوند دی. دا ښځه او خاوند ډېر څه کوي، مینه او محبت دی، دا د دې لپاره جایز دي، دا د لپاره باعث ثواب دي. نو چې ښځه هغه حالت وکاته نوړۍ خولې ته وکړه او وی ښځه ورته دا سړیتوب درته چا وکړه، وایي دا نن مولوي صاحب په جومات کې مسله وکړه. ښځه ډېر وژړل، خپل خاوند ته ورجفته شوه چې دې نه پس به زه تا سره بد اخلاقي نه کوم، تا د خبرې جواب به تا ته نه در کوم، تا ته به د یو خبرې انکار نه کوم. ګوره یو وړوکي عمل د خپل کړه، د نبي پاک علیه السلام یوه طریقې خپله کړه. واقولو قولي هذا